हाँ څه چل دی شیشه سبا کې ته دې وخت راځې ته ولاړې شیشه سبا کوم ها څه رقم دی چې دا با جوړو کورونه یې نه ظالم نه په دې باران کې کور کې نه کنه ته په باران کې کور نه کېنه څه مجبوري ده لار پالش کې واسه ژوند راځي دې کې سکول کې کټ شو پینځه ما پر سکول ویلې کټ شوی ولې کټ شوی سارا ټول راغو کار نو ستا هغه مشرور دی مامو سره تا مشرور نشته ته مش قرآن دی رانه دوا ها ته لالای تو کور کې لالای لار مراله مشه no, 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 no. پلار دا نه مشر دی صرف پلار دا نه مشر دی ها ترونه نه مشره نشته نه قرآن را نشته یو ها دا دې کار وکړه پیسې خو بل ډېرې ګټلې کنه نن بغیر ثواب یو کار وکړه زموږ محله کې الله کې د جمعات مخې د کور جوړیږي چاندم ولا راټولو هغې کې سرا کنه بزر نن به درس الله پاک ښه تېرېږي بیا خو سوست کېږي لا لکه دغه مې کړي اوس دغه راله باران و بس دا مې کړي دا وکړل څومره پکې راکې 60 روپۍ راځي ټولې راکې نو کور ته به سوړې الله دې راکړي ځه الله په دغه کې ورکړي الله به موږ له راکړي او قدر یې نه کړی بس زه کور ته ولاړ شو خپه هوا به نه نه دا خو د ثواب کار دی که نه او زه صحیح ده ځه الله پامان په خبره واره مړه کې لاړې غونتی هسې نه کور ته لاړ شي بیا مور ته وایي چې داسې چا رانه پیسې وغوښتې ور مې کړې مور دې ونه ډبوي نه و مړه دې کې ته څو روپۍ دې کې جوړې پیسې ډېرې ګټې اندازه داسې لګي نه اوس کله 400 ګټم کله 300 کله 500 ها پای بیا څه کوې کور ته وړم نو کور کې پیسې کوې مور له ورکم کله مور له ورکم کله پلار له ځان له پکې څو پرېږدې یو 50-70 روپۍ پکې پرېږدم پای څه خورئ څه به پیره به ځان له چې بس مې بس پیراواله مې اته نن خو باراني ورځ ده نن دې څه تړه کېږي ها نن خو د باران ورځ ده یخه ورځ ده نن دې څه تړه کېږي ګوره اوس د باران ورځ زما کباب وتړل شوی ځم چې کبابونو مزه به یې کړې وه ستا بړه کې سړي چې داسې څومره مزه به یې کړې وه کباب صحیح سم کباب وتړل کېږي نو هغه چې شپېته وي هم دی ما له راکړی کباب به پسه خورئ ماښام پر لا ډېر ښه ټیم دی داسې کار وکړه باران هم دی موسم هم یخ دی 500 روپۍ دی کې ګټئ که نه ها دی کې 500 روپۍ ته ګټئ چې روزې که نه چې شیشې پاکې چې 500 نه او نن دې 1000 روپۍ وګټلې ډو نیوه او کور ته لاړ شي چوټي وکړي الله دې کامیاب کړي چوټي به وکړې او زه سوځم ډایرکټ به ځې چې ځې او واړه وروڼه او مور به دې پته موي چې لالا خو تللی دی کار لا ټیک شو نو چې هغې دې پته موي نو چې کله ځې نو د تلو نه مخکې به په دې 100 روپۍ باندې هغې له کباب راوالې نو چې کباب راوالې نو چې بېبې هم د سره کښېني پلار به هم کښېنې ځان سره ټولو باندې په یو ځای کباب وخورئ صحیح ده په دغه کمې 100 روپۍ چې دي د مزدورۍ ادا بېبې له ورکړې دا مور له ورکړي ها نو بیا خو ته لالی چې لالا سره په جیب کې څه نه څه خو یي که نه دغه 100 روپۍ به مور له ورکړې 100 روپۍ به کباب والې دا 100 روپۍ د مزدوري شوه دا به جیب کې کېدې دا بېبې له نه ورکړې دا ستا مزدوري شوه صحیح ده اوس به ډایرکټ دې کور ته که بریک به اخلې ډایرکټ وځم بریک خو به نه اخلې نه